نن مې هوټل کې یو ماشوم ولیدو چې لا صحیح خبرې هم نه وې زده د اندازې د 10 کالو به چې د روډ غاړه کې به ګاډۍ ودرېد زر به یې ورمنډې کړې ډوډۍ له راشي هوټل کې ناست لږه شیبه ومزه د دې ماشوم په تماشه ومزه بیا مې اواز دغې ماشوم ته وکړو په منډه منډه زما خواله راغی وایه حاجي صاحب څه پکار دي درته د دې ماشوم هغه جواب داسې و زه یې خندا باندې مجبوره کړم ما ورته ویل بچې څه نه دي پکار خو لږ په خوا کې را سره ته کښېنه ماشوم ویل که دلته کښېنم زه مالک هوټل نه به مې وباسي بیا نو زه به پلار له پیسې کم ځای نه وړم د دې ماشوم دغې سوال ته زه لږ ستان خیرانه پریشانه شوم ولې ستا پلار ستانه پیسې غواړي د دې ماشوم دغه سوال ته زه لږ شان خیرانه پریشانه شوم ولې ستا پلار ستانه پیسې غواړي څه دغه ماشوم داسې خاموش شانتی شو خو خاموشۍ کې څه جواب پروت و ما ورته ویل بچیه وایه څه وې ستا خاموشۍ باندې زه پوه شوم ماشوم ویل پلار مې شیرګړ بازار کې او منډۍ کې مزدوري کوله د ګوړې ګاډي به یې خم تشول لږې پیسې به یې ماښام کې راوړې بس ګزاره به پې زمون کېدله ما یو ورځ پلار ته څه په دا رنګ وویل اباجان ما خو ته داخل که سکول کې زما همزولي ټول سکولونو ته لاړ ما یو ورځ پلار ته څه په دا رنګ وویل زما همزولي ټول سکولونو ته ځي اباجان ما خو ته داخل که سکول کې پلار مې څه ډېر په عاجزۍ شان وویل بچیه مونږ سکول له نه یو پیدا زما د عجیبه مزدوري کوله او بچې زه هم مزدوري کومه زما بچې به هم مزدور جوړېږي خو خیر د یو ورځو نه یو ورځ به داسې پلار مې د ګوړې بوجۍ سر باندې و د روډ په منځ کې یو ډاټسون و خو خیر د یو ورځو نه یو ورځ به داسې پلار مې د ګوړې بوجۍ سر باندې و د روډ په منځ کې یو ډاټسون و خو هغه ډاټسون والا خو وتښتېدو خلک راغونډ شولې چې ویې کته پلار مې زخمي زخمي بوجۍ د لاندې د روډ د پاسه د اسرې شان پروت و خلکو په منډه یو ډاکټر له یوړو خو اوس د کټ د پاسېدلو نه دی ما له د ورځې 100 روپۍ راکوي زه چې د میاشتې پیسې جمع کړم یو ځل په پلار له دوایي وکړم ماښام چې ځم سړی ډوډۍ غونډې کړم مور مې اوبه د اور د پاسه ایښي هغه ډوډۍ ورته ور واچوي بیا چې ښه پستي شي ورته ټول راغونډ شو ښه په مړه خېټه ډوډۍ وخورو ما ویل بچیه ته خفه نه یې په دی ماشوم مسکی شو ویلې نه حاجي صاحب د الله شکر دی په لاسو روغ یم خپې مې هم روغې دي پې ګرځمه زه د خدای تقسیم د چا له څه او چا له څنګه ورکي که چېرې لاس او خپې مې نه وي نو ما څه کوي شو په دې وخت هم شکر پکار دی یو مزدور یم زه چې له 70 روپۍ د ورځې ګټم او هم ډوډۍ پکې زیاتي اوسم ما ویل په زړه د غټ ارمان څه دی ما ویل په زړه د غټ ارمان څه دی ماشوم مسکی شو ویلې نه حاجي صاحب غریبان زړه کې څه ارمان نه لري اوښکې پاکې کړې روان شو لاړو هغه خو لاړو په خپل کار اخته شو خو ما ته یې تلو کې دا نصیحت پرېښودو چې ناشکري به په یو خال کې نه کړي راشه زما د ملک واکدار وګوره چې د دولت نشه کې دومره ډوب دی دا غریبان یې ډو خیال کې نه دي واکداره دا خبره یاده ساته یو ورځ به غټ حساب کتاب کېږي د هر غریب د اوښکو تپوس دا خامخا به ګورستانه کېږي نن چې څه کې کوئ اختیار دی خپل دی خو دې خبرې ته تیار اوسه ما ریاست صرف خبر کړې په دې بیا به دا نه وی چې خبر نه وم بیا به دا نه وی چې خبر نه وم